سلام علیکم ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو، هیله لرم چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. دوستانو که چیرې غواړئ د افغانستان د تلویزیون ډرامې، د لمر تلویزیون ډرامې لکه د ښکلا ډرامه، قسم ډرامه، علادین ډرامه او داسې نور ډرامې غواړئ وګورئ، نو دا اپلیکیشن ځان سره انستال کړئ او په اسانه ډول باندې ټولې ډرامې وګورئ په ښه کوالټي باندې. نو دا ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څرنګه تاسو کولی شئ دا اپلیکیشن انستال کړئ. مخکې له مخکې نه دوستانو تاسو باید پلی سټور ته لاړ شئ. پلی سټور کې ولیکئ افغان ټي وي شوز. افغان ټي وي شوز مو چې ولیکه تاسو ته به داسې سکرین راسي. دغه اپلیکیشن دی، دا لوګو ده. نو که چیرې مو دا اپلیکیشن دوستانو خوښ شه حتما 5 ستوري ورکئ. دا موږ ته کومک کوي چې موږ تاسو ته نور ښکلي اپلیکیشنونه هم جوړ کړو. د اوس لپاره د دوستانو دا اپلیکیشن فری دی، کوم پیسې ستاسو نه غواړي، نو کولی شئ دا تاسو انستال کړئ. انستال بټن باندې کلیک کوئ. دوستانو شپږ MB دی ټول، ډېر ځای نه نیسي ستاسو په موبایل کې. او هغه دوستانو چې مخکې دا اپلیکیشن انستال کړی و لکه 2 میاشتې یا 3 میاشتې مخکې، او نو هیله کوم له هغه دوستانو څخه یو ځل د اپلیکیشن لرې کړئ خپل موبایل نه، دوباره یې انستال کړئ. او یا هم که چیرې تاسو دلته راسئ په اول ځل لپاره په پلی سټور ته راسئ او تاسو مخکې انستال کړئ، نو دلته به یو اپډیټ بټن وي، په هغه اپډیټ باندې کلیک کړئ، دا به اپډیټ شي او انستال به شي. نو اوپن باندې به کلیک کړو. چې کله اوپن باندې مو کلیک کړو دوستانو، نو تاسو ته به داسې یو صفحه راسي. خو که چیرې د تاسو اول ځل یو د اپلیکیشن ته ننوځئ، نو تاسو کیدای شي چې داسې سکرین دا تاسو ته رانیسي. نو زه اوس تاسو ته به دغسې یو سکرین راسي دوستانو. که چیرې تاسو د اپلیکیشن ته ننوځئ، تاسو ته به داسې سکرین راشي. نو که چیرې څنګه تاسو کولی شئ چې دلته ساین ان شئ، نو مخکې له ټولو څخه له دې نه مخکې چې دلته څه شی ورکړئ، نو تاسو باید ساین اپ شئ. دا ساین اپ بټن دی، په دې باندې کلیک کړئ. ډېر مهمه ده دوستانو چې بعضې دوستان خبرېږي نه پوهېږي، نو باید تاسو ساین اپ بټن باندې کلیک کړئ. ساین اپ شئ، دلته خپله نوم ورکئ. زه خپل نوم ورکوم، اجمل ورکوم مثال، او همدارنګه زه خپله ایمیل ادرس ورکوم. دا زما ایمیل ادرس او هم پاسورډ، هر څه چې تاسو ورکوئ هغه ستاسو خوښې پاسورډ دی چې مقصد د یاده مو ونه وځي. دا پاسورډ ما ورکړه، زه بیا وروسته لرې کوم دوستانو، مخکې له دې نه چې بل څوک دا استفاده ترې نه وکړي. نو دا پاسورډ ما ورکړه، رجسټر باندې کلیک وکړئ. دا تاسو دوستانو رجسټر شولئ او اپلیکیشن ته داخل شولئ. نو که چیرې بیا تاسو بل ځل راننوځئ، نو تاسو کولی شئ دلته ساین اوټ شئ، او که چیرې غواړئ له تاسو نه چې دوباره ساین ان شئ، نو دلته تاسو باید خپله ایمیل ورکړئ، کوم ایمیل مو چې دلته مخکې رجسټر کړی و، او همدارنګه خپل پاسورډ ورکړئ. او تاسو کولی شئ وروسته له دې نه هر ډرامه چې غواړئ، هر فلم چې غواړئ وګورئ له دې څخه. نو زه تاسو ته درښیم چې څنګه تاسو کولی شئ د افغانستان تلویزیونونه او همدارنګه ډرامې وګورئ. د تلویزیونونه تاسو کولی شئ دوستانو دلته وګورئ. که چیرې مو دلته کوم تلویزیون پیدا نه کړ او یا هم دا ډرامې دلته دي دوستانو، دا ټي وي سیریز کې، نو دلته یې کولی شئ وګورئ. او که دلته نه و دوستانو، په دغه بټن باندې کلیک کړئ. چې کله دلته راغللی دلته ټي وي سیریز، که چیرې غواړئ تلویزیونونه وګورئ دلته کلیک وکړئ. او که چیرې تلویزیون نه غواړئ او ډرامې غواړئ وګورئ، نو دلته کلیک وکړئ، ټي وي سیریز په نامه دلته کلیک وکړئ. او تاسو ته به کوم ډرامې چې په دې اپلیکیشن کې دي تاسو ته به ټولې راسي. مثال په توګه زه اوس له ټول نه مخه زه غواړم قسم ډرامه وګورم، د قسم ډرامې برخې وګورم. نو دا هم دوستانو ډرامه ده، قسم ډرامه ده، تاسو کولی شئ وګورئ. یوازینۍ خبره په دې کې ده دوستانو چې 250مې برخې نه شروع ده دا ډرامه، او همدارنګه تر نوې برخې چې زه روزانه پکې اپلوډ کوم، تاسو کولی شئ له دې څخه وګورئ. 250 نه تر ما دوستانو دې لپاره مختلف سیزنونه جوړ کړي. نو په یوه سیزن کې 20 برخې او یا هم 30 برخې اچول کېږي. لکه له دې ځای څخه که چیرې وګورئ دا سیزن 1 دی، دلته لیکل شوي دي له 251 نه شروع ده دا ډرامه تر 200 پورې 20 برخې دي. نو که چیرې دا مو بیا وکړه، تاسو کولی شئ دوهم سیزن ته راسئ، چې له 201 نه 200 پورې دلته او 201 نه دلته کولی شئ وګورئ تر 290 پورې. او همدارنګه دا نورې ډرامې ته هم تاسو کولی شئ له دې څخه وګورئ. او کومې ډرامې چې دوستانو نشته دي او یا هم بعضې برخې نشته دي، نو انشاءالله هغه هم تاسو ته زه روزانه اپلوډ کوم. ټولې ډرامې ټول هغه پکې کار کوي. مثال په توګه زه اوس دا غواړم 9 اتیا پلی کړم،
دا 9 اتیا دا 90 دوستانو چې ټول کار کوي، یعنی دا د لپاره چې تاسو ته دروخه چې دا کار کوي 4 اتیا. یوازینۍ خبره دا ده دوستانو چې تاسو اپلیکیشن دغه اپلیکیشن کې کومې ډرامې تاسو ګورئ دا د ډاونلوډ وړ نه دي، تاسو ډاونلوډ کولای نه شئ. نو هیله کوم د ډاونلوډ پوښتنه مه کوئ. که چیرې تاسو خپله غواړئ د ډرامه وګورئ نو تاسو کولی شئ دلته یې وګورئ. او همدارنګه زه به اوس تاسو ته بله هم در وښیم، علادین ډرامه به در وښیم. دا هم علادین ډرامه د دوستانو چې تاسو کولی شئ ویې ګورئ په اسانه باندې. که چیرې داسې اعلان راته لږ یو څو وخت صبر ورته وکړئ، خپل اعلان به ولاړ شي. دغه ډرامې د دوستانو نوې برخې دي. علادین مې ټوله دوستانو تاسو ته اچولې ده، فقط ورسئ او ویې ګورئ. د علادین ټولې برخې دي، 22مه برخه پورې مې اچولی دی، 23 پورې. نو انشاءالله نورې کومې برخې چې دي هغه هم زه تاسو ته اچوم، کومې چې نه دي اچول شوي. ټولې برخې کار کوي. کوم مشکل وي پکې تاسو کولی شئ کومنټ وکړئ لاندې. لکه بعضې دوستان دي دلته لیکلي دي چې کوم مشکل دی او یا هم پکې کوم مشکل، یا دلته بعضې دوستانو ورکړي دي چې که چیرې کوم مشکل وي نو هغو ټولو دلته لاندې کومنټ کړی دی. نو تاسو هم کومنټ کولی شئ. لکه کومه برخه کار نه کوي فقط ما ته ولیکئ چې کومه برخه کومنټ کار نه کوي، نو زه به هغه تاسو ته اپډیټ کوم روزانه له دې ځای څخه. هلته کومنټ وکړئ او کومنټ باندې اډ کړئ، بس زه به هغه ما ته راځي او زه کولی شم هغه تاسو ته اپډیټ کړم یا لینک اپډیټ کړم یا یو څه پکې وکړم. همدارنګه ما زړونه ده په دې کې مې بعضې ډرامې برخې اچولې دي او کومې نورې برخې چې را روانې دي هغه به هم زه تاسو ته اچوم. 215مې برخې نه شروع ده، همداسې په بعد باندې ښکلا ډرامه هم په همدې شان باندې. دې کې دا کومې ډرامې چې روزانه زه تاسو ته اچوم. 229 نه بعد چې کومې ډرامې دي زه به دا تاسو ته ټول اچوم. نوې برخې راځي په 1 ورځ یا په 2 ورځو کې. نو انتظار ورته کوئ. نو که چیرې غواړئ دا انستال کړئ، همدا اوس لاندې لینک په لاندې کومنټ کې دی، نو لاړ شئ. کیدای شي دا ویډیو هم اوږده وي، نو تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه انستال کړئ. که چیرې غواړئ ما سره تماس ونیسئ نو دوستانو د هغه لپاره زما ایمیل چې دی info@afgtvshows.com په نامه دلته راته کولی شئ، او یا هم اجمل شهاب 336@gmail.com باندې ما سره کولی شئ تاسو په تماس کې شئ، او یا هم info@afghandrama.com دغه کوم ایمیلونه دي چې تاسو کولی شئ ما سره په تماس کې شئ. نو د ښه وخت ولرئ دوستانو. که چیرې کومه پوښتنه هغه وي تاسو کولی شئ لاندې کومنټ کې ورکړئ او انشاءالله زه به تاسو ټولو سوالو ته جوابونه درکړم. مننه، ښه وخت ولرئ.